سلامونه ملګرو، دغه هغه ډیټا سیټ دی چې د ډسمبر د 4مې د ارقامو په اساس باندې په 18 د ډسمبر نشر شوی و. تاسو دلته د پښتو ژبې اړوند ټول جزئیات ګورئ، خو پوهیږئ چې کومه نقطه یې ډیره مثلا زموږ او تاسو لپاره مهمه ده یا تر ټولو غټه نیمګړتیا چې موږ او تاسو یې په دې ډیټا سیټ کې لرو هغه څه شی ده؟ هغه د جنډر په اساس باندې ده. دلته تاسو ګورئ د جنډر په اساس باندې د نارینه غږونه هغسې نه دي معلوم، هغه تقریبا 42% دي. د نارینه غږونه 0% پورې شمار دی او د میرمنو غږونه 58% دي. یا که دقیقا ارقامو ته راسو، دلته ما ارقام هم ایښي وو چې موږ سره کوم شریک شوي وو. تاسې وګورئ دلته د نارینه غږونه په همغه د ډسمبر د 4مې د ارقامو په اساس 900,000 او د میرمنو البته نامعلوم غږونه د میرمنو د نارینه غږونه 4,646 دي، د میرمنو غږونه تقریبا 1.4 میلیونه دي یا 1.3 میلیونه دي. دا همغه مخکې چې مې فیصدي وویله تقریبا 80% غږونه د میرمنو دي او 40% نامعلوم دي. نامعلوم معلومه ده چې د نارینه و دي، ولې ستونزه په کوم ځای کې ده؟ دوی خپل هغه نه ده انتخاب کړی، دلته په پروفایل کې دی خپل جنسیت نه ده انتخاب کړی. متاسفانه مخکینی کار کې موږ تغییر نشو راوستلی، ولې په راتلونکي کې کولی سو ورته متوجه اوسو. دا په دې معنا هم نه ده چې دا ارقامو ډیټا د کار نه ده، ولې څومره چې مثلا د ډیټا اړوند اطلاعات زیات وي هغومره په ښه شکل باندې د یو موډل د روزنې لپاره کارېدلی شي. دا لینکونه له تاسو سره هر ځای شیر شوي دي، تاسې کولی شئ وګورئ. مثلا دغه د پروفایل لینک ده، دې ته راځئ او فقط دلته تاسې د خپل نوم ترڅنګ چې لیکلی مو ده کولی شئ مستعار نوم ولیکئ. کیدلی شي مثلا ډیشبورډ مو پروفایل ښکاره شي یا نه شي ښکاره. عمر کټګوري مهمه ده او جنسیت مهمه ده. مثلا دا جنسیت تاسې جنسیت څه شی ده په دغو کې؟ مثلا که جنسیت مو نارینه وي نارینه انتخاب کړئ، یا که بل هر څه وي همغه انتخاب کړئ. او د دې ترڅنګ یو بله ستونزه هم همدا وله چې موږ او تاسو دغه خج نښه نه ده انتخاب کړې. خج نښه کې هم کیدلی شي مثلا تاسې هغه مرکزي و جنوبي و ختیځه لهجه انتخاب کړئ، یا مشخصا چون د هر ولایت د هر قوم لهجه له بل څخه لږ متفاوته ده، ولیکن مثلا د کندهار نورزي یا د ننګرهار شینواري یا مثلا د پکتیا احمدزي دغه لهجه وکاروئ. له دې سره به زموږ او تاسو هم د هغه لهجې نیمګړتیا چې موجوده د خلکو پروفایل کې نه ده کارولې، یعنې مثلا ماشین ته معلومه شي دا څوک د کوم ځای نه غږیږي او ورسره دغه د جنسیت په اړوند باندې هم چې کومه نابرابري موجوده ده دا به تر یو حده پورې رفع شي. نو دا کار همدا اوس ترسره وکړئ او خپل هغه ملګرو سره چې په تماس کې یاستئ هغو ته مو پروفایلونه ایډیټ کړئ. مننه.